مال نن یوټیوب $2.23 راکړي دي. مال نن $2 راکړي دي. السلام علیکم. امید ده چې روغ جوړ به ټیک ټاک په او د ژوند په مزو کې به خنن په یو نوی ولاګ کې تاسو ټول ته هرکلی وایم. نو راځئ چې نن ولاګ شروع کړو. خانو نور کله زه په ولاګ کې د کور نه سټوډیو ته راځم او نن دا وینئ نن زه په سټوډیو کې یم. نن به زه په ولاګ کې د سټوډیو نه کور ته ځم. نن خبره الټه ده ځکه چې موږ بیګا لیټ راغلي یو نو زه بیګا دلته وده شوی وم. اوس د ټول ناول زم هسپتال ته تاسو ته مې پرونی ولاګ کې ویلي چې مرضي دی نو هلته ځم د هغې معلومات کوم بیا راځم بیا ستاسو سره ګپ شپ لګوم. ښه نو اوس دې ټایم کې تقریبا 3 بجې دي او زما اوس هسپتال نه څنګه رالم ویډیو مې ایډیټ کوله نو اوس راته نه وایي چې لاړ شي او د خوراک سره وړه بازار نه. ما نه دومره خوب راغلی ځکه چې بیګا مې خوب نه دی کړی او سهار بیا وختي لاړم هسپتال ته نو خوب هم راغلی دی خو بازار دلته غواړي ځکه چې خېټه ډومبی دی یاره. نو ځم بازار ته بیا ستاسو سره ګپ شپ لګوم. ښه نو بس اوس چې دی ما دلو د روټۍ بندوبست وکړو. غوښې وال چاول مې راوړو د شیرخان او اوس په چې دا وخورو نو بیا به خبرې اترې کوو. وایي که نه وایي چې روټۍ وخورې که نه روټۍ پسې به لږ ساعت لپاره اوده کېږي. غرمې به روټۍ پسې ماوستن نه نو غرمې روټۍ مه خوړه نو اوس یو ښه اوده کېږم. هغې نه مخکې د چای وینا شي ورکړه چې چای راشي چای وڅکو بیا به اوده کېږم بیا به پاسم بیا به ګپ لګو. چای پسې م راله دا وینئ نو اوس به پسې چای وڅکو او بیا به اوده شو بیا به خبرې کوو. struggle وکړه کار وکړه ستاره خوب ټیم دی دا ستاره خوب ټیم دی سبا به د خپل ځامنو د خپل څه کیسې کوي چې ما څه کړي دي ټول ورځ ودوم ایسي تا دا یو struggle دی ټول ورځ ودای دا struggle دی ټول ورځ به ودای ما struggle دی خدای خیر. حاجی نو اوس دې ټایم کې 5 بجې دي 5 نه 6 بجې دي مازدیګر بانګې ویلې دی او زه روانګي کوم زما خپل کور ته. ما ته نور کارونه دي کورو او هغه به کوم چکر به لګو تاسو له به درکو چکرو چېرته ځای ما زموږ سره یې. حاجي نو اوس دې ټایم کې خپل کور ته راورسېدم او مازدیګر بانګې ویلې دي خو خبره دا ده که نه چې داسې خبره ده که نه چې ما له ډېر زیات خوب راغلی وختي مې خوب ونه کړو هسې سملاستم خوب نه راتلو. ما له اوس هم دومره خوب راغلی سترګې مې خوږېږي ځکه بیګا مې خوب نه دی کړی. نن زه ډېر زیات خوشحاله یم ځکه که نه چې مال نن یوټیوب $2.23 راکړي دي. مال نن $2 راکړي دي نو زه ډېر زیات خوشحاله یم. تقریبا 400 روپۍ شو ځکه چې ډالر په 200 دی که په 100 ما ته خو پته نشته خو لکه دا شان 300 روپۍ شوې ځه چې کمې نو مال نن $2 راکړي دي. ډېر زیات خوشحاله یم نن. ښه نو اوس دې ټایم کې رالم خپل باغ ته دا پیپ مې ولګاو دې ټایم کې بجلی راله نو ما دا بوټي به اوبه شي او ځکه چې بارانونه نشته او یاره نن سبا زمونږ د بونیر او سوات او ټول علاقو په غرونو باندې اورونه لګېدلي دي. الله پاک ترې خیر د رحمت باران وکړي. نو بس دې ټایم کې زه اوس باغ کې یم او بیا به لږ وروستو ګپ شپ لګو چې باغ نه واپسې کوو. ښه نو دا زما د باغ چې دي تازه ټماټر دي دا وینئ ماشاءالله ووایو ټولو دومره زیات نه دي خو لکه بیا هم سړی خوشحاله شي که نه سړی ته چې محنت سیله میلاو شي دا زه ډېر ډېر وایم. نن ما ته $2 میلاو شوي دي. ښه جي نو اوس چې دی نو ماوستن تقریبا 10 بجې شوې او بس زما خپل بلاګ چې دی نو هغه ختموم. زه وختي راسلي کیم که نه تاسو ته هم زه نن ډېر زیات خوشحاله یم. زه نن ډېر زیات خوشحاله یم نو ما نن هغه $2 ګټلي دي نو ما ته دومره خوشحالي میلاو شوې دا ټول هر څه چې دی دا ستاسو د وجې که تاسو نه وی نو ما ته دا هر څه مطلب ما نه لیدو دا ډالرو نن ما $2 ګټلي دي. زه نن ډېر زیات خوشحاله یم او سړی هسې هم خوشحاله وي. سړی لکه مطلب یو کار کوي که نه ما تقریبا 2 میاشتې ډیلي ولاګینګ وکړو نو سړی هسې خوشحاله وي چې سړي ته خپل محنت هغه سیله میلاو شي. ما 2 میاشتې ډیلي ولاګینګ وکړو او نن ما ته خپل سیله میلاو شو. سهار چې څنګه پاسېدم وایټ سټوډیو مې کوله وکړه نو $2 پکې راغلي. بس انسان چې په ژوند کې هر څنګه کار کوي که نه مطلب هر څه کار کوي او هغه په هغې کې کامیاب شي نو هغه خوشحاله وي. تاسو کوم مطلب هر څه کار کوئ که نه
خو چې کله تاسو په خپل کار کې کامیاب شئ نو تاسو به خوشاله یې څنګه چې نن زه خوشاله یم. الله دې تاسو ټول په خپل خپل کارونو کې کامیاب کی. امین ثم امین. کو سوکار سکار کی نه الله پاک ته پکې هغه مهنت سیله ورکی هغه پکې هغه کامیاب کی. نو زمونږ نننې ولاګ دومره امید دی ولاګ بس تاسو خوښ شوي کو چې خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او مال راکړئ اجازه د سباني ولاګ پورې د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپیریال خیال ساتئ د لوی الله په امان.